د اسلامي امارت پر راتګ د ټول هیواد په کچه د روغې جوړې، یووالي او ورورولۍ دروازې پرانیستل شوي. هر لوري ته د مینې او یووالي انګازې خپرې دي. د کورنیو چارو وزارت چارسنبالي وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی یووالي ته د ولسونو د رابللو په موخه سفرونه پیل کړي. افغانستان کې قومي تعصب او زباني تعصب او سمتي تعصب دا خبره به ډیره یادېدله او موږ تاسو په خپل تاریخ د افغانستان کې مذهبي جنګ نه لرو. که چېرته مذهبي جنګ وای، تعصب وای، خو دغه یوه ښه بېلګه ده الحمدلله چې نن په یو میز په یو تالار کې سره جمع کېږو، یو بل ته د متقابل احترام لرو. موږ سره څوک د ورورګرۍ، د وطندورۍ، د ګاونډیتوب او ښه تعامل او اراده د افغانستان په بدولو کې لاس راکوي، موږ ورته هرکلی وایو. د هیواد په کچه ولس ته د یووالي زمینه برابره شوې. په همدې موخه د قومونو ترمنځ د اوږدې مودې دښمنۍ هم په ډیری ځایونو کې پای ته رسېدلي. دا د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ ده. دلته د اوږدې مودې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا لړۍ لا هم دوام لري. انقلاب بیا بالخصوص دغه 20 کلن ناورین چې افغانان له دې نه راوتلي دي له ډېرو ناخوالو سره مخ سوي دي، چې د هغو په جمله کې یو دا و چې په دې 20 کلن انقلاب کې ډېر خلک په بدبختیو، په شخصي عداوتونو، په دښمنیو کې سره واقع وو، چې د ډېرو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ فضا خوره وه، یو له بله یې تعلق نه سره درلوده. چې کله موږ د کابل ولایت ته په مسؤلیت کې راغللو نو په ځینو ولسوالیو کې دغه مشکلات ډېر زیات وو. د سروبي په ولسوالۍ کې، د بګرامي په ولسوالۍ کې، د شکردرې په ولسوالۍ کې، په پغمان کې، په ځینو نورو ولسوالیو کې. نو موږ خپلو ولسوالانو ته وظیفه ورکړله چې تاسې د علماو د شورا له طریق نه او د مصلحینو له طریق نه کوشش وکړئ دغو موضوعاتو ته یو د حل لاره راوباسئ. د پغمان په ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ تقریبا 3 قتله پېښ سوي وو، چې د دغې بدبختۍ 52 کاله تېر سوي وو. بیا د پغمان د ولسوالۍ د ولسوال او د دې د علماو او د مصلحینو د هڅو په نتیجه کې موږ په دې باندې وتوانېدلو چې هغه موضوع مو هم حل کړله. نو اصلاح یا د مصلحینو په نتیجه کې چې کله دا دښمني په دوستي باندې بدلیږي، دا د اسلام یو اصل ده او د اسلامي امارت د مشرانو هدایت هم په دې مورد کې دا ده تر څو دغو قضایاو ته موږ د اصلاح له طریق نه د حل لاره پیدا کړو. صلح د مسلمانانو لپاره یو خیر ده، د دوی لپاره یو سعادت ده، د دوی لپاره یو نیکبختي ده. مسئله جنگ ما که در قریه رخ داد در سال 1346 در 19 سنبله جنگ شده و بعد از او 1 نفر کشته و چند نفر زخمی شد و باز در مرور در جریان چند سال 2 نفر دیگه چی شدن کشته شدن و 1 نفر زخمی شد. باز بالاخره وقتی که امارت اسلامی آمد اینجا و کمک ولسوال صاحب پغمان، مولوی صاحبا، علما، اینیا با هم در مابین ما 6 تن و همی مسئله صلح ما را جور کردن و با تاریخ چند 1-2 هفته پیش باز کمی مسئله شد که به حضور داشت والی صاحب ولایت کابل، ولسوال صاحب پغمان، علما متنفذین و مردم عامری سفیدا یا کلشان موجود بوده. و روز اول اون مردم و تقریبا 40 نفر از لغمان حرکت کردن و آمدن در منطقه ما که در 3 گنبد آمده. در اونجا مولوی صاحبا وعظ نصیحت کردن و این مردم بسیار خوش شدن. اینجا نان مان خوردن، فیصله شد. باز هفته دومش ما تصمیم گرفتیم 40 نفر ما رفتیم در لغمان. روز پنجشنبه رفتیم مراسم که ما پروگرام گرفته بودن، رفتیم اونجا 6 تیم قطع کلشان
شش برخواست کردیم دیگه بعد از دشمنی ما به دوستی تبدیل شد. په همدې توګه د اسلامي امارت په استقرار او د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی و رعا په ځانګړي فرمان سره چې باید د هیواد په کچه د ځمکو د غصب مخه ونیول شي هم ډیر کارونه شوي چې د پغمان ولسوالۍ په ډیری سیمو کې هغه ځمکې چې پخوا غصب شوې وې اوس یې د تصفیې چارې روانې دي او یو شمېر ځمکې یې خپلو اصلي څښتنانو ته سپارل شوي. د خوښۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې موږ د غصب شوو ځمکو د استرداد په مورد کې عملي اقدامات وکړو. نو په همدغه مورد کې څه وخت مخکې موږ د پغمان په ولسوالۍ کې 4.5 جریبه ځمکه ده، همداراز د موسهي په ولسوالۍ کې، د شکردرې په ولسوالۍ کې او د سبزو د بګرامیو په ولسوالۍ کې په دغه ولسوالیو کې تقریبا 14.5 جریبه ځمکه موږ د غاصبینو له منګولو نه راویستله او په دې ځمکه کې بعضې داسې ځمکې وې چې هغه دولتي ملکیتونه وو، هغه مربوطه ارګان ته ور حواله کړله او بعضې شخصي غصبونه منځته راغلي وو چې هغه اصلي مالکینو ته ور حواله کړله. نو دا وضعیت الحمدلله ډېر خوندور روان ده. موږ ټولو د کابل ښاریانو ته دا اطمینان ورکوو چې په آینده کې به نورې ځمکې هم موږ د غاصبینو له منګولو نه راوباسو او اصلي مالکینو ته به یې ورکو او انشاءالله یو تعداد دوسیې موږ تکمیل کړي دي. هغه دوسیه مو اختصاصي محکمې ته حواله کړې ده چې کله د محکمې له لوري نه حکم وسي امیسته چې یو مقدار ځمکې به نورې هم موږ د غاصبینو له لاس نه راوباسو، اصلي مالکینو ته به ور حواله کړو. د کابل ولایت د پغمان ولسوالي د کارزک کلي ته راغلي یو. دا هغه سیمه ده چې تیر نظام کې د زورواکانو لخوا غصب شوې وه. تقریبا د دغه د ځمکې کادستري نمبر 2156 کادستري نمبر ده او دغه ځمکه تقریبا 2.5 جریبه ده چې د زورواکانو لخوا غصب شوې وه. الحمدلله د اسلامي امارت د امیر المؤمنین د فرمان په اساس د خپلو مسؤلینو ته ویلو چې دغسې ځمکې کومې دي دا خلکو غصب کړي دي یا زورواکانو غصب کړي دي، دغه بیرته راونیسئ او که دولتي د دولت املاکو ته ورسپارئ او که چیرې شخصي خلکو ته ورسپارئ. په دغه ځمکه کې تقریبا 40 جریبه دا د یو شخصي کس وه چې هغه مغی ته ورسپارله او په باقي پاتې 210 جریبه دا د دولتي یا د اسلامي امارتي ځمکه وه، دا هم د دولت د اسلامي امارت ته ورسپارله. د ځمکو د غصب د مخنیوي په لړ کې دغه ځمکه چې اوس فعلا موږ پکې ولاړ یو او موجود یو تقریبا 6 جریبه ځمکه ده. دا د حاجي صاحب مسعود چې د پروان ولایت د چاروکارو د اوسیدونکی ده، د ده په دري ځمکه وه. دلته د یو تعداد خلکو لخوا غصب شوې وه. بیا اسلامي امارت مرجو ته هغه وکړه، عریضه وکړه، ولسوالي ته راغلل. د ولسوالي په تعقیب او مسؤلینو په هماهنګي دغه ځمکه الحمدلله د غاصبینو له مټه راخلاصه شوه او تقریبا په دغه کې 45 جریبه ځمکه موږ دی ته سپارلې ده چې دغه 15 جریبه ځمکه کې دغه کورونه چې تاسو وینئ دغه کورونه پکې جوړ شوي دي. نو دغه خلک هم نن موږ د پغمان ولسوالي مقام ته راغوښتي یو. په دفتر کې ما ورسره خبره وکړه چې ګورئ دغه ځمکه خو د دغه شخص ده او محکمې قطعي امر کړی ده چې دا ځمکه تاسو دغه شخص ته وروسپارئ. خو هغوی ویل چې موږ سره د ماهنګي وشي، موږ مظلومان یو، موږ غریبان یو، موږ کورونه جوړ کړي دي، موږ دا دی هغه دی. بیا جناب حاجي صاحب مسعود سره زه پرون غږېدلی وم، ده ته د الله اجر عظیم ورکړي. ده ما ته راته وویل چې بس ولسوال صاحب دی هم غریب خلک دي، که بس ته څه پوهېږې ته ورسره جوړ آمد وکړه چې بس دی هم همدغه ته هیله ده، همدغه کور ته امید ده. ده ته د الله اجر ورکړي چې موږ ته یې واک راکړه. نو دی سره به انشاءالله دغه ځمکو کې چې دی کورونه جوړ دي هغه صرف به د کورونو ځای ورسره پرېږدو، باقي چې دا کوم باغونه دي هغه ټولې ځمکې به انشاءالله دې ته ورسپارو. و در این مناطق ما تقریبا 66 جریب زمین داریم از جایدادهای قدیمی و پدری ماست که توسط بعضی زورمندا و غاصبین غصب شده بود که ما تقریبا چندین سال در این پروسه دعوا کردیم، مشکلات ها را کشیدیم ولی که هیچ کس سر صدای ما را نشنید. بالاخره با آمدن
امارت اسلامی الحمدلله قاجی صاحبا ولسوال صاحب و تمام اراکین امارت اسلامی همراه ما همکاری کردند. زمینای ما را از تحت غصب از مردم خلاص کردند و زمین یک مقدار تقریبا در حدود 40-45 ریب زمینش تسلیم ما کردند. دیگه بعضی کسا که خانه جور کرده. ولسوال صاحب یک آدم بسیار بزرگوار و مهربان است. با اساس مهربانی که با خلق داره با مردم داره میخواد که کتونام یک جرامت شود و ما با ولسوال صاحب تعهد کردیم که ما با جرامت به همراه مردم آماده هستیم و ما از امارت اسلامی، از ولسوال صاحب محترم، از قاجی صاحبای محترم اظهار سپاس و تشکری میکنیم. خداوند یاره سرفراز داشته باشه، به خیر داشته باشه. کار بسیار نیک برای ما انجام دادن. این کاری که در طول سالهای سال نشده بود حالا به بسیار کار آسانی و به بسیار خوبی به همراه مردم به ما رساندن و تمام کار ما را فیصله قطعی در محکمه کردن. بعد از او ولسوال صاحب محترم به ما تمام زمینای ما را تسلیم دادن. پیام ما برای غاصبین همی است که از خدا بترسن و تحت همین لوای امارت اسلامی بیان جایی را که غصب کردن پس دوباره تسلیم بکنن، دیگه باعث خشونت، باعث دربدری خاک و وطن نشن و از پیششان گرفته میشه. اگه و بخواین یا نخواین از پیششان حق بغدار داده میشه. بهترش همیست که اونا خودشان حاضر شوند جایدادای اگر دولتی است به دولت بسپارن، اگر شخصی است به اشخاص مردم پس دوباره تسلیم بدن. این زمین خوب تنها اینجا نبود، در کل افغانستان یک مشکل داشت با زورمندا که هر جا بود اونجای خوبش هم از زورمند بود و ساحه خودش هم از زورمند بود. هم زورمندا که اینجا می آمد اگر یک نفرمو حق خودشان بود یا با پول یا با زور بر از دستش می گرفت. دیگه اینجا هم مثل که دیگه جای غصب صورت گرفته، اینجا صورت گرفت. ولی خوشبختانه تقریبا 20 سال خویی دی زمین ها غصب شده و 11 سال دیگه که دولت سابق و صاحب زمین 11 سال متواتر دفاتر می رفت و می آمد موضوع حل نشد. باز به تصمیم و جدیت و قاطعیتی که جناب ولسوال صاحب داشت یک بار پیشش رفت مرا برد به حیث یک ملک، گفت که ولسوال صاحب این یک موضوع است. امی حاجی صاحب ولسوال از سوبکی فقط چیز برای ما گفت که نفرها را جمع میکنید. سوبکی برش نفر جمع که برای سوبکی برای صبح به فردا تلبیسش و ام جانب مقابل قناعت داد، ام مردم قناعت داد و ام زمین مردم اعلام کرد با ولسوال صاحب و ام زمین از این مسعود نامه گرفت دیگه اردوش قناعت داد بسیار به وجه احسن. امروز تقریبا 45 ریب زمین این منطقه را جناب ولسوال محترم تسلیم کرد به صاحب اصلیش. بل لور ته بیا د پغمان ولسوالۍ امنیتي وضعیت الحمدلله د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی. خلک په ډاډه زړه د ښه وخت تېرولو لپاره یا د ولسوالۍ ته ځي. ښکلې هوا او ډول ډول ګلونو دا سیمه لا ښکلې کړې او ښکلی طبیعت یې جوړ کړی. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ امنیه قمندانۍ هم په تېره موده کې هغه کسان د درنو وسلو سره نیولي چې غوښتل یې کابل ښار په درنو توغندیو وولي او امنیت ګډوډ کړي. الحمدلله د کابل امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ده. موږ د کابل په مقام کې دلته د هماهنګۍ یا د همغږۍ په نوم باندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ یوه کمیټه لرو که هغه قمندانۍ ده، که د استخباراتو کارمندان مجاهدین دي، د قوې اردو دي. د دغې همغږۍ د کمیټې له لارې نه د دوی امور بررسي کیږي او هر ارګان خپل امنیتي برخې ته پوره متوجه ده چې هغه کوم استقامتي کاري د کوم ارګان لپاره ده، هغه د خپل استقامتي کاري له مخې نه خپلو کارو ته پوره متوجه دي. لله الحمد د کابل امنیتي وضعیت مکمل د ډاډ وړ ده. د کابل ټولو ښاریانو او د اړوندو ولسوالیو ولسونو ته انشاءالله موږ په دې مورد کې سر په سر اطمینان ورکوو. په پغمان کې الحمدلله امنیتي وضعیت ډېر ښه دی، هیڅ نوع مشکل هم نشته په ټوله پغمان کې. تقریبا دلته د پغمان ولسوالۍ ته چې موږ راغلي یو 15 میاشتې یا 6 میاشتې به مو کېږي. په دې کې مو د 278 په اندازه باندې غله موږ نیولي دي او هغه قوي غله چې مو نیولي دي چې محکمې ته مو سپارلي دي، محکمې بیا د پلي چرخي محبس ته انتقال کړي دي. د هغو غلو سره مو په دې ډېر شیان نیولي دي، توپکان مو ورسره نیولي دي، توپنچې مو ورسره نیولي دي. نو هغه
قومندانۍ ته انتقال کړي دي او ځینې داسې په دې شان شته چې هغه دلې زموږ سره موجود شته. دلته موږ د توغندۍ نیولې دي، د غټې توغندۍ مو نیولې دي، تقریبا 10 دانې د اوان ګولۍ مو نیولې دي. دا توغندۍ داسې وې چې دوی به شاید چې استعمالولې نو بیا دوی هغه راسه استعمال نه شولې. د الله په فضل باندې هغه مجاهدینو کشف کړلې، هغه مجاهدینو ونیولې، بیا یې را انتقال کړلې. دلې اوس موږ سره پرتې دي او د اوان ګولۍ را سره پرتې دي او نور د غلو سره په دې قسم په دې شان نیول سوي دي، لکه توپنچه و، لکه توپک و، لکه چاقوګان و، په دې دا رقم په دې شانو سره نیول سوي دي. زموږ چکپاینونه چې دي الحمدلله 40 ساعته مو چکپاینونه په دې فعاله دي. موږ خپل عقیدتي مسؤل لرو، نو بیا مجاهدینو ته ورځي، هره ورځ په دې فرجه مجاهدینو باندې ګرځي. خپله د قومندانۍ څخه مو په دې یا زه ورځم یا معاون صاحب ورځي و په دې هر ورځ که یوه ورځ نه بله ورځ ورځو په دې د هغه ورته وایي په دې چې دا زموږ ولس دی او په دې زموږ د ولس سره په دې ډېر ښه اخلاق یادېږي. ستړی مه شي، ښې جوړې کرایي ده، خیر خیره طبیعت هم ښه ده، کرایي ده، خیر نصیب شي. ستړي مه شي، ښې خیر خیره. وضعیت څنګه ده؟ وضعیت ښه ده که نه ده؟ الحمدلله ډېر راضي انشاءالله. ښه چکپاین هم فعاله ده او خلکو سره مرویه انشاءالله پوښتنه کوی چې د بازار کې کله کور کې بس کې او د ټولو کې پوښتنه کوی چې مشکلات بني انشاءالله. دغه عوام کلیوال دا خلک د سره همکار دي، همکاري کوي نه کوي؟ همکاري کوي سره پوره راضي دي، موږ راضي انشاءالله. ستړی مه شي، ښې جوړه کراري ده، ستړی مه شي، ښې جوړه. څنګه ده د مجاهدینو رویه تاسو سره څنګه ده؟ د ډریورانو سره ښه ده ښه نه ده؟ مشکلات خو نه جوړي، داسې بد اخلاقي بد رویه خو به در سره تر اوسه پورې نه یې کړي د پغمان په نورو پوستو په چکپاینو کې؟ نه داسې د زړه نه ووایه. ښه یعنې ته خوشحاله یې او که څه خبرې ما ته راته ووایې انشاءالله د تاسو د هغه دپاره راوتي یو انشاءالله موږ به توصیه ورته وکړو، په خبره به یې پوه کړو چې ښه رویه وکړي. مشکلات خو به نه انشاءالله. والله ګران شي. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړی مه شي، روان ښې جوړه کراري ده، ستړی مه شي، ښې جوړه کراري ده، خیر خیرت ښې جوړه کراري ده، مقصد ښه تېرېږي. څنګه ده چکپاین فعاله ده؟ ښه څه مشکلات څه خبره خو به نه څنګه ده د خلکو د تاسو ته تلاشي کوئ د خلکو سلوک رویه در سره کم ده؟ خفه کېږي خو به نه، ناراضه کېږي خو به نه؟ چې کله اکثر د ځینې ملګري چې چکپاین کې ولاړ وي څوک یو پوښتنه شی کوي پرې بد لګېږي داسې چا هغه سره خو به نه وي هغه شي. دا موږ د خلکو په خاطر ولاړ یو چې لویه لاره ده چې خلک اذیت نه سي. چکپاین هم ورته اچولی ده، د خلکو د امنیت په خاطر هم دا چکپاین اچولی ده. موږ انشاءالله تر هغې اندازې پورې کوشش کوو چې سمه رویه ورسره وکړو او خلک خفه نه سي او خلک هم ډېره ښه رویه موږ سره کوي. انشاءالله مشکل نشته. دلته چکپاین لرو موږ روزانه، یعنی اکثریت وخت داسې وخت راځي چې مثلا د شپې یا د ورځې یعنی بالعمومه چکپاین لرو. داسې کله دلته کله نورو ساحو کې سیلبینان دلته راځي د دوی د تأمین د امنیت په خاطر موږ دلته اکثریت وخت چکپاین کوو. نو چکپاین لرو. خلک د اسلامي امارت په راتګ د خوښیو احساس کوي او دا خوښۍ یو ځای سره لمانځي. کخړو لاسونه محکم کپا یو ور هدف ته وړه اوچت کړو قدم